دا قرباني ذبح حلالېدل موږ په ډېر وقار په قدرداني باندې په نرمي باندې وکړو که شوایه مه د حیوان ټیله کوي یې مه په ډېره مینه باندې د حیوان سره مینه وکړه په مینه باندې د مذبحي او د حلالېدو ځای ته یوسه د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې قرباني کړې دي حدیث مې درته وویلی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوې قربانۍ به کولې دوه نر پسونه به وه هغه به په رنګ باندې کمر وه سپین او تور داغونه به پکښې وه هغه به ښکرو والا وه د الله رسول صلی الله علیه وسلم به حلالول او د حلالېدو په وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په ډېر نرمي گزارول او بیا یې د هغه پر اړخ باندې مقدسه مبارکه پښه ایښول او بیا به په تیزه چاره باندې په بسم الله الله اکبر سره حلالوي دا امت ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ور وښول دا طریقه باید موږ زده کړو انسان چې حیوان حلالوي دغه حیوان سره ظلم نه دی پکار دا حیوان مه راکشو چې د راکشېدو په وخت کې یا پښه ورماته کړي یا سترګه ور وباسې یا بلې په ښه مینه باندې دا ته د الله حکم پر ځای کوي د خدای بنده په ډېره مینه باندې په ډېر محبت باندې په ډېر وقار باندې په نرمۍ سره د مذبحي ځای ته بوځه بیا یې داسې غوزار کړه چې څوک په پوله نه شي چې کشیې یې وې د لکۍ کشي بل څنګه په هره طریقه چې نرمي ورسره وسي او داسې حیوان د خدای حضور ته پیش کړه د حلالېدو دپاره چې هغه ته فخر په وکړي ښه زبردست چې هغه حیوان وي کمزوري نه وي چې تا گزار کړی نه وي ستا د گزارېدو د مخ دی په خپل راواوړي داسې کمزوري نه ښه قوي حیوان ښه ښایسته حیوان د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښکرو والا حیوان حلالوي او بیا چې د کله پرې باسي دا پښې یې ور وتړه چې تکلیف ورباندې تېر نه سي چاړه د ده مخ ته مه تېروه دا حیوان دی حس کوي دې ته چاړه د باندې ښه تېره کړه او په مسنونه طریقه باندې حلال کړه هغه دا ده چې قبلې ته مخامخ کړه دغه زام یو لاس ونیسه د چړې لاس چې کوم دی هغه پر دغه د سا چې کوم کرنکه ده پر دې ورکښې ده تیاره چړه پر تېره کړه بسم الله الله اکبر په دا وخت کې به څلور شیان پرې کوي یو دا کرنکه چې موږ ورته وایي چې دا سا پکښې ده د هغه واخوا ته دومه نلۍ ده چې هغه باندې حیوان خوراک تېروي د کرنکې سره څنګ ته ده او دریم چې کوم دی هغه دا دوه شارګه راسته خوا چپه خوا دا څلور شیان به ته پرې کوي د سا نلۍ د خوراک نلۍ او شارګونه دوه یې راسته و چپه طرف ته بس دا چې دې پرې کړل دا حلال دی سر یې مور پرې کوه نور هډوکې په چړو مور وه بس دا حلال دی که نه څونه باید په مینه دا موږ پر ځای کړو په څومره ښایسته وقار باندې په څومره حیوان سره په نرمۍ باندې دا په ښه توګه موږ حلال کړو بیا به الله پاک جل جلاله دا زموږ څه قبلوي لیکن که ته چیرې په زوره راکشې په لغتو یې ویې لکړه در سره یا ویرونه در سره حیوان ته دې کش کړي ظلم دی دا ظلم دی دا رقم دی لکه ته چې د حیوان قرباني پر ځان یو بوج بولې که ته چیرې پر ځان بوج نه بولې په څونه مینه باید تا راکش کړی واښه ورته ونیسه هغه واښه دې خوري ستا سره دې په ارام ارام روان څونه خوند کوي نو الله پاک جل جلاله دې موږ ته د دې قرباني په ښه توګه کولو توفیق راکړي الله دې زموږ نیتونه و اخلاص قبول کړي الله پاک دې د ریا ذریعه نه ګرځوي